د امام غزالي صاحب په شان کې یو عالم لیکلی دي. امام غزالي صاحب چې کله وفات شو بیا یې ولی الله په خوب ولیدی یا امام غزالي رب العالمین څه در سره وکړل؟ امام غزالي صاحب ورته وایي چې رب کائنات راته ویل چې څومره عبادات کې کړي دي که حساب در سره وکړم د یوه سترګې یا د یوه اندام شکریه به نه کې پاده چې خالي د روغ صحت حساب رب العالمین در سره وکړي دغه ټول عبادت چې دې کړی شکریه بیا نه کې پاده و بیا څنګه رب العالمین وبخښلي و یو وخت مې کتاب تصنیفوئ خط مې لیکئ د قلم پر سر باندې پخوا هغه غټ کلمان وه د قلم پر سر باندې مې مچ کښېنستی او دا تصور مې وکړ چې دا قلم باندې خط مه لیکه دا مچ په تږی اوبه به شي رب کائنات راته وویل چې په دغه عمل درته راضي شو دغه عمل چې د رب العالمین په دربار کې قبول و که ته غټ خیراتونه وکړې کېدای شي ستا زړه کې به تصور راوګرځي چې تر ما به بل خیرات کوونکی نه وي که ته غټې مدارس او شان جوړ کړې ستا نفس به تا ته علوه درولي دا نه درته وایم چې مې جوړ یې که د نفس د تزکیې دپاره لارې سته خو دا جزي خیراتونه دا جزي تفکرونه یو سړی خپل په ځای کې ناست دی خراب فکرونه وایي اوس سم فکر وکړه دا سم فکر رب العالمین ثواب درکړي الله رب الجلال جنت پیدا کړی د مسلمانانو دپاره دی الله رب الجلال جنت ټاکلی د مسلمانانو دپاره دی مسلمانان کې دا ټاکنه کړي چې مسلمان به په جنت کې وي او دا ورکه په بهانو ده صرف باندې غواړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیت المؤمن خیر من عمله دا خالص چې په خپل ځای کې پروت یې نیک او صالح نیت لري دا د خیر دی تر عمل ځکه چې اعمال کله وکړې په هغه کې به ریا او سماعت راسي د خلکو سره په حسد او دا نیت چې د ښه کار لري رب العالمین در څخه پرېږدي خدا دا یو طرف بل طرف دا دی چې څونه نیک اعمال کوې په دوکه کېږې به نه دا فکر به نه کوې چې ما دومره ډېر نیک اعمال کړي دي بس نو زه خدای بخښلی یا امام شعراني رحمه الله فرمایي صوفي تصوف دې ته وایي چې 15 کاله 20 کاله دي الله او لا اله الا الله پر ژبه جاري او په مخلوق کې به تر ګردو ځان ماته بولي چې کله ته رب العالمین څخه عاز به کوې پروردګاره ستا په دربار کې به زه حیثیت لرم او که به هغه ادناکس پروردګاره زه په تا ډېر ملامت بنده یم دا د نو تصوف پای ته رسېدلي دا د تصوف هماغس دی او که تا دا ویل چې ولا خلک خو اوس ډېر محبت را سره کوي خلک مې ډېر پر لاسو مچي نور نو زه صوفي سوم ولې لاسو نه نه په دې کې کمال نسته کمال دا دی چې څومره ته لوړ ځایونه به ته ځان د مځکې وایې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله دا خلک چې ستا سره محبت کوي دا خلک ستا سره مینه کوي خو د هغه الله په خاطر یې در سره کوي د هغه الله په کور کې که قبول وي نور به هم خلک محبت در سره کوي او که د الله د پوره څخه قبولیت نه و راوړی الله ته دې ځان نه و تسلیم کړی بیا به د هغه اعمال چې دا خلک محبت در سره کوي په ورځ د حشرګاه به پر تا دلیل جوړي ستا سره خو خلکو مینه د الله په خاطر کول په تا کې څه صوفي ذاکر به پر ځان بیریږي خپل په اعمالو به نه دوکې کېږي